عائشہ رضی الله تعالی عنها یو ځل جړلې د قران تلاوت کوو او د قیامت د حالات پکې رال نو په جړا شو سمې و جړل او لګیا و جړلې نبی صلی الله علیه وسلم په دغه کې کور تر انو ته جدي ته وکړل چې دا خو جاړي نو نبی رسول الله ته تاسو ولما يبكيك يا عائشه عائشه ولې جاړي څه شي دې جړای څه چل شوی نو هغه ته جواب کې وایي د الله پیغمبر هڅه قیامت د ورځ را تر یاد شو چې الله فرمایي او تاسو فرمایي چې يحشر الناس يوم القيامه حفاة عراة غرلا د قیامت پر ورځ باندې د خلق د الله مخې ته راجم شي څنګه وي خپيب لخپي وي ناسنت وي او بربند وي او الله بو ته فرمایي چې لقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره الله وي زما خواته د سراله لکه څنګه چې اول ځل پیدا کړی وي د مورنا خپيب لخپي وي ناسنت وي او بربند وي د قشن بد الله مخ ته خلق ودري نو عائشہ رضی الله عنها پیغمبر علیہ السلام ته الله پیغمبر اش بدی می سوچ کوو چې دا خو بخځو سړی ګډ وډین د خلق به د خځو ته ګوري نبی علیہ السلام ته دا د شي ورځ نه د چې څوک بده ته جوړي څوک برچا عورت ته وګوري ار سړی به خپل ځاني د سترګې به د خلکو ټیغ راوتري ډېر غم او درد تلاسه د چټونو به د خلکو کاږي اسمان ته وګوري الله د رحمت په انتظار مو چې الله به کله موږ ته رحمت نظر کوي دې سيزون ته بسوک نه جوړ ار سړی په خپل ځای به د عائشہ رضی الله عنها د الله پیغمبر ګورو دنیا کې ستاسو زمونږ فکرې چې زما د بیبيانو کپڑے وي د دې کور صحیح وي د خوراک سم وي د جون سہولتونه وته وي خو موږ ته په آخرت کې په سخت ورځ به تمنګ یاد یو یاد بنیو نو نبی رسول الله والسلام ته فرمایل او راته یاد به زما چې د خپل امت څومره فکر به دومره فکر به یو پیغمبر سره نه و یو څو زینب د قیامت په دې ورځ باندې یو څو مرحله داسې دي چې په دې کې به هیڅ چاته څوک نه یاد پره ما ته خپل امت هم نه یاد او تاسو هم راته نه یاد دومره سخت حالات او هغه سخت حالتونو کې یو حالت دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل ولعند الصراط کله چې انسانان په دې پل صراط باندې جنت ته پوری وځي ګور جنت ته به الله یو روډ جوړ کړي یو سړک به جوړ کړي یو پل به جوړ کړي بل لار وته نشته او دا پل په جهنم باندې د پاسه دی ګوره د دې پل لاندې هغه خطرناک کند دا خطرناک کند چې نبی له صلوات و سلام دا ووري بل شو سور وورو بل شو سپین شو او بیا بل شو ګرم شو تک تور شو دا شو ور دی پکې د الله د قهر نه د الله د غصې نه ډک دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دی نا جوړواله دومره دی د جهنم چې کده یو دریو اوخانو په مقدار باندې یو سيزونه ته وتړي کنه د دریو اوخانو په مقدار وزن او در جهنم د غاړې نخته الکی نو نبی صلی الله علیه وسلم دا رواني 70 خریفا او یا کال بخت رواني په جهنم کې قبل ان تبلغ قعرها خو بیا هم له جهنم تل ته نه رسیدلی دومره جوړه کنده او کله چې الله په جهنم باندې د پاسه د پل وتړي کنه نو دی جهنم د وګدواله دومره ده حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي کشعر د اختپشان نری پل ده انسانان به پوری وځي الله قانون دای خدای چې و ام منکم الا واردها په دې جهنم باندې به هر یو کس پوری وځي غره د څوک نشته چې په دې نه پوه د قیول نار د جنت ته که جنت تطلل غواړي نو په جهنم به تیریږي که انبیا دي په دې به تیریږي که اولیاء دي په دې به تیریږي که ګناګار دي په دې به تیریږي هر سړی په دې باندې تیریږي نارینه زنانه ټول په دې باندې ورځي او به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تجری بهم اعمالهم دا انسانان چې ال رواني نو د عملونو په زور رواني وره چې چا په دنیا کې د الله طرف ته دور سمره سیواو د آخرت طرف ته دور سیواو چې الله وی ففروا الى الله د الله طرف ته وتختی د الله طرف ته منډي وو ځان خلاص کړي چې چا دور سمره سیواو هغه مر په تیزی باندې پوری وځي نبی صلی الله علیه وسلم یو کس براشي او هغه د سترګې د رب په شان په تیزی پوری وځي ځکه د دنیا کې یو نیکی په کار کې د چانه نه دی رسته شوی دا نه چې پلانې به ورمخ کی شي
او راځي چې په ورځي دا نه په هر کار کې دار چانه مخکې شوی دی د نیکي یو کار نه دی پرخي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وي دی به د سترګې د رب په شان په تیزی باندې پوری وسی. بل یو سړی براشي هغه به داسې په تیزی پوری وځي لکه تیز رفتار اس. بل یو سړی براشي هغه به داسې پوری وځي په دې کوناټو به تولیږي او روان وي. د ماشوم چې دا مزلیز د کوي کنه او داسې تولیږي په دې ځمکه د قصې به تولیږي او روان وي پوری وځي به. او په دې کې الله د ګناهونو کونډې لګولې دي چې په دنیا کې د انسان کوم ګناهونه کړی دي کنه، ظلم یې کړی دی، ملاوټ یې کړی دی، خیانت یې کړی دی، دوکي کړی دي، دروغ یې ویلي دي، منافقت یې کړی دی، د بل حق یې والی دی، ګاونډي ته تکلیف ورکړی دی، مور او پلار له تکلیف ورکړی دی، بل مسلمان له تکلیف ورکړی دی، پر دې حقونه وایي دا کونډې وبکې لګېدلي هر کونډه به دې راکایي. څومره سخت ځای او به نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم انسان په کوناټو تولیږي او روان دی پوری وځي د دې پولیسرات د اوګدواله دومره ده. د نبی صلی الله علیه وسلم د احادیث د مجموعین دا خبره معلومیږي چې کله الله د اسمانونو زمکه بدلی یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، الله د اسمانونو زمکه به بدل کوم. په دا وخت کې سوال لږ د انسانان بچیرته دا انسانان به الله ټول په دې پولیسرات باندې ودرولي. دا ټول په پولیسرات تاسو وي د آدم علی السلام نو د قیامت پورې به څومره انسانان او چې دا په پولیسرات د پاسه ولاړ دا به څومره پولی په جهنم د پاسه په دې پورې وتل. نبی علیہ السلام دا دومره سخت مرحله ده چې لا یذکر احد احدا، هیڅ چاته به څوک نه یاد، هر سړی به د خپل ځان په فکر کې. او دویم نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ولعند تطایر الصحف، کله چې الله د انسانانو عمل نامې ورکي نو په قران کې الله فرمایي چې واما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها اقرؤوا كتابيا، چا چې الله عمل نامه په خلاص باندې ورکړه نو دې به دومره خوشالي چې د ډېرو خوشالۍ نه خلکو ته وازونه کوي، ملګرو دوستانو ته چې ها اقرؤوا كتابيا، راشي زما د عمل نامه ولولئ، راشي زما د عمل نامه وګورئ. د ډېرو خوشالۍ نه خلکو ته وایي انی ظننت انی ملاق حسابیا، زما پوخ یقینو په دې خبره مې ایمان او چې به ورځ خامخا د الله سره مخامخ کېږم او حساب برا سکے، دې ورځ لپاره مې تیاری کړو. نو فهو فی عیشة راضیه، الله خسته جون بوله ورکم، د خوشحالۍ جون بوله ورکم، فی جنت عالیه، او چت جنت بوله ورکم. او اما من اوتی کتابه بشماله، او چاله چې الله عمل نامه په ګس لاس باندې ورکړه نو فیقول یا لیتنی لم اوت کتابی، او دې وایي چې کاش کې ما ته عمل نامه ډو ملاو شوی نه وي، افسوس چې ما ته خپل عمل نامه ډو ملاو شوی نه وي. ولم ادري ما حسابیا، ما ته ډو خپل حساب کتاب پته نه وی لګیدل چې دا سم زما په عمل نامه کې څه دي. د قیامت دا مرحله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله د خپل بندگانو ته عمل نامې ورکړي نو دا دومره سخت مرحله ده چې لا یذکر احد احد، هیڅ چاته به څوک نه یاد. او دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې عند المیزان، الله چې کله د بندگانو عملونه تلی، د عملونه چې تلی الله نو ونزع الموازین القسط ليوم القیامه، الله وی د قیامت په ورځ به زه د عدل او د انصاف تلی ولګو، د بندگانو عملونه به تلم، دا عمل نامې به تلم، دا رجسټرې به تلم. نو فاما من ثقلت موازینه، د چا چې د نیک عمل تل درنه شوه نو الله وی فهو فی عیشة راضیه، د خوشحالۍ ژوند به ورته نصیب کړي. واما من خفت موازینه فامه هاویه، د چا چې د نیک عمل تل سپکه شو، د ګناه تل درنه شوه نو الله وی هاویه به ځای کوم د جهنم هغه کنده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل ولدا دومره سخت مرحله ده چې لا یذکر احد احد، اچاته به څوک نه یاد. نبی صلی الله علیه وسلم عائشہ رضی الله تعالی عنها تو فرمایل ولګر په دغه وخت کې به هر انسان په خپل عمل باندې خلاصي، بل هیڅوک چاته پیدا نشي ور رسول. د نبی صلی الله علیه وسلم صحابي د ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ ملنګ صحابه کې ملنګ سره
هغه ته وزل چاوي ول یا ابو الدرداء ابو الدرداء مالک لا تطلب من الدنيا مثل ما يطلب اصحابك دا پتا څه چل شوی دی ستاد ملګری سوق دیاړي کوي سوق مزدوري کوي سوق زمینداری کوي سوق دکانداری کوي او تاړو د دنیا څخه کار نه کوي دا څه کوي هغه ته په جواب کې وایي چې څنګه د دنیا سره مینه نه ساتم چې ما د خپل محبوب صلی الله علیه وسلم نو اوریدلې دي چې ان بین ایدیکم عقبه کؤودا تاسو د مخ کې یو سخت پټک را روان دی او سخت چیک پوسټ را روان دی چې پای کې به چیکینګ کی او لا يجوزه المسقلون په دې چیک پوسټ باندې هغه خلک نشي پورې وته د چا سره چې د ګناهونو پیټه ور سره دی د ګناهونو بار ور سره دی د ګناهونو بوج ور سره دی هغه نشي پورې وته لکه په چیک پوسټ باندې چې سمګلر نشي تل کنه خیالم دی دغه شانته هغه ما د مخ کې پټک را روان دی هغه په قران کې الله تعالی فرمایي چې کله دا مجرمان خلق په دې پولیسرات باندې پوری وځي کنه وي الله او ملائکه ته وي چې قفوهم ویدروي انهم مسؤولون دینه وته پوس کولای کی او دغه چیک پوسټ ته اشاره کوله چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چیک پوسټ روان دی او د چا سره چې د ګناهونو بوجونو پیټي وسره په نشي پورې وته او چې دنیا سره رمینه نه ساتم کار روزګار د دنیا نه کوم انی اريد ان اتخفف لذلك زه د قورج لپاره ځان سپکوم که په دنیا کې ورننه وته ګناهونه یې تشنو ځان سره پیټي تیاروم بیا به نشم پورې وته د قورج لپاره ځان تیارو زما د خبرو مطلب دا دی چې ګورې موږ د سخت مرحله ته ور روان یو د سخت مرحله ته او د دې اس پته نه لګي قیامت به کله راځي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من مات فقط قامت قیامته چې سړی مړ شي بس بده باندې قیامت راغی په تندر را پرې وته بس او نبی صلی الله علیه وسلم په وجي باندې تیرې ده یو صحابي یو کورې جوړاو نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ول او تو درې ده ول الامر اسرع من ذلك ولګوري دا مرګ نه دی دا دینم ګوري ذره دون کې ده پته نه دا به اثر ته ورسه یا به نه ورسه او کې دې چې مرګ د باندې راشي ته مرګ څه پته لګي چاته आवाज خو نه کوي چاته غیبی आवाज خو نه کوي ته پلان ټیم باندې مرګ ور ځان تیار کنا هیڅ پته نه لګي چې کله مرګ راځي ودي ورځي لپاره مسلمان بزان تیاری کنه به تیارې په کار دی کنه په کار تاسو نه تاسو کو نو ار سره به خپل ګریوان کې سوچو کې جما څومره تیارې کړي ما د خپل ژوند الله په بندګۍ کې څومره تیر کړي الله په نافرمانی کې مې څومره تیر کړي ګور حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ځینې ګناګار خلک به الله جهنم ته ولېږي مسلمانان ګناګار چې ایمان وروړي دي کلمې ویلې د خو ګناهونه ډیر دي او نیکي کمی دي نو الله په فیصله وکړي چې څو وخت پورې د جهنم ته ولېږي سزاوار بشي جهنم ته بلاړ شي او چې کله جهنم ته لاړ شي نو الته وو ته شیطان اولی تقریر وکي او عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یقوم الشیطان علی منبر من النار د ابلیس ظالم په جهنم کې د ور په منبر د پاسه ودري یو خلکو ته تقریر شروع کی بالخصوص او ګناګارو مسلمانانو ته او دا تقریر وکي چې ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم الله هم سره وعده کړی وي وعده داوا چې په نیک عمل بدل جنت درکوم په بد عمل بدل جهنم درکوم ووعدتكم ما هم سره دروغ وعده کړی وي ان الله وعدكم وعد الحق الله سره وعده کړی خو الله خپل وعده پورا کړی جنتیان جنت ته ولېګل او جهنمین جهنم ته ولېګل او مام د سره وعده کړی خو په اخلفتکم د خپل هر وعده نه پشاشو نو خلک به ورمنډه کې مړی نه به ونیسي چې خاغتی بدبخته وې دې به وی چې ما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما څه بزور خو نو راخل ما خو صرف وسوسه در چولې و او دعوت می در کړې او ګناه می ته خستخ کار کړې و صرف وسوسه و او تاسو ما په وسوسې باندې لبیک او بس نیکی دې پرې خو د ګناه لراله ما خو باندې زور نه کړې چې ټوپک ته منچخ مې باندې وي چې خامخا د ګناه وک نو فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما تسموي وي په خپل ځان چکونه ولګوي ځان ملامت کوي
او بیا به کافران دي مسلمانانو ته متوجي شي وته به چې ښا تاسو غزانه شیخان جوړ کړو موږ ته مسلې کولې نو په ما تا کې څه فرق دم په ور کې پروت زم په ور کې پروت نو دا پی غرونه چې کله مؤمنانو ته ملاو شي نو د الله رب العالمین خیرت په بجوش کې راشي او الله به ملائکه ته حکم وکي چې اخرجوا من النار من كان في قلبه حبه خردل من ایمان په جهنم کې چې څوک مسلمان هم دی را بارې کوي که په دې ځړ کې د ورید د انی عمر ایمان هم دی کنه او کلمې سره پیری د جهنم نه را بار کوي نو الله به ټول ملائک به ټول ګناګار مسلمانان د جهنم د اور نه را بار محمد ابراهیم محمدی